د نړیوال ټلویزیون خوږو اوریدونکو نن منګه په افغانستان کې په لویه کې او په تیره بیا په کابل کې د څښلو د اوبو ستونزه څیړو. زه ډاکټر اکبر یم او د یو خپلمخي څیړونکي لیکوال او جرنالست په توګه به نن په دې خبره باندې وغږیږو، منځ پلو به یې کړو چې دا ستونزه کله پیدا شوله او څله پیدا شوله. ویل کېږي چې دا ستونزه په 2001 زېږدیز کال کې را پیدا شوله یا د لومړي ځل دپاره یاده شوله. یاد ساتئ چې په همدې کال کې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل او دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو تړون لیک یا قرارداد له مخې نه راغلل او قرارداد 1380 نمبر قرارداد و. د قرارداد 42 ملکونو ته اجازه ورکړه چې د افغانستان نوی حکومت چې دی د دې ملاتړ وکړي او دا ملاتړ امریکې وکړو او د 42 هېوادونو وکړو، لکه د 42 هېوادونو د پوځونو مشري د امریکې پوځ کوله. اوس به دویم ټکي ته راشو. دویم ټکی دا دی چې دا ستونزه د لومړي ځل دپاره په 2001 کال کې یاد شوله، خو دا پیدا کړې چا وه؟ نو څه دا ستونزه نړیوالو ځواکونو پیدا کړله که نه تر هغې وړاندې د طالبانو لومړني حکومت پیدا کړې وه، او که نه دا ستونزه د اوږدې وچکالۍ پایله وه او دا اوږده وچکالي په ټوله نړۍ کې وه، په سیمه کې وه. د هندوکش یخبندونه، د پامیر یخبندونه، د همالي یخبندونه دا ټول د دې ستونزې د لاسه وځپل شول. ځنګلونه د نړۍ د دې ستونزې د لاسه وځپل شول او تر ننه پورې ځپل کېږي. د شمالي قطب یخونه او کنګلونه چې دی دې ستونزې وځپل او تر ننه پورې ځپي. د الاسکا د ستونزې وځپل او تر ننه پورې ځپي. نو څه دا د انوایرمنټ یا د چاپېریال یو ستونزه وه چې په افغانستان باندې د ستونزې او په تېره بیا په کابل باندې د ستونزې پایله په ډېره خطرناکه توګه باندې راښکاره شوله. او که نه د طالبانو د حکومت نه وړاندې چې کله د مجاهدینو بېلابېلو ډلو په کابل کې انارکي جوړه کړې وه او په کابل کې انارشي جوړه کړې وه او یو کوڅه د کابل د یو ګوند سره او د هغو په لاس کې وه. دا ستونزه د هغه وخت نه پیدا شوې ده که نه دا ستونزه د کمونستانو د ورځو نه پیدا شوې ده. کمونستانو په هغې باندې برغولی یې کېښود او غوږ یې پرې ولګراوه او ستونزه چې ده نن یو خطرناک لیول ته یوې خطرناکې کچې ته رسېدلې ده. ولې ستونزه وه؟ 3 لوی لاملونه د دې ستونزې د راپیدا کېدلو د لاملونو یا علتونو په توګه باندې یادېږي. یو دا دی چې وایي د کابل سرشمېر زیات شو. په 2001 کې چې کله دې ستونزې ته د لومړي ځل لپاره نړیوالو لاس ونیو نو د کابل سرشمېر 1 میلیون خلک. اوس د کابل سرشمېر ځینې خلک 6 میلیونه ګڼي، ځینې خلک 7 میلیونه ګڼي، ځینې نړیوالې مؤسسې هغې ته 6 میلیونه وایي، ځینې نړیوالې مؤسسې وایي چې نه 7 میلیونو ته د کابل سرشمېر ختلی دی. د کابل زیرمې او د کابل د پاکو اوبو زیرمې د 1 میلیون خلکو په ځای باندې اوس 7 میلیونه خلک کاروي او د دې زیرمو کارول ومره ډېر شوي دي. ځینې وایي چې نه دا ستونزه د چاپېریال ستونزه ده، د چاپېریال ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او افغانستان چې دی د دې نړۍ برخه ده او دې ستونزې وځپه. ځینې وایي چې نه دا ټولې خبرې وایي، خو ورسره دا خبره هم ده چې انفراسټرکچر یا بنسټیزو رغونو ته پام ونه شو. اوبو او د پاکو اوبو رسون د کابل اوسېدونکو ته هغسې ونه شو څنګه چې وړاندې کېده. اوبه چې دي دا مالګینې شولې، د اوبو سره چې دی د چړو اوبو اوبه یو ځای شولې، د کمود اوبه ورسره یو ځای شولې، اوبه چې دی دا څښاک شولې، خرابې شولې او کابل د دې خطر سره کابل د ډېر لوی خطر سره ځینې دا وایي چې دا به د ماډرن ورلډ یا د نوې نړۍ هغه ښار وي کوم ښار چې نوی جوړ شوی دی، په نوي ډول باندې جوړ شوی دی خو نوې ستونزې له منځه وړي او په سر کې د اوبو
ستونزه راغلې ده. په دې باندې نړیوالې مؤسسې وغږېدلې، په دې باندې ملګري ملتونه، د ملګرو ملتونو دوه ادارې هیبیټیټ انټرنیشنل هغه ورباندې خبرې وکړلې، یا هیبیټیټ پرې وغږېده، په دې باندې یونیسف وغږېده، په دې باندې مرسي کورپس وغږېده، په دې باندې ګارډین ورځپاڼه وغږېده، په دې باندې بېلابېلې ایجنسۍ وغږېدلې، بېلابېلې انجیوګانې پرې وغږېدلې، په دې باندې کابل خلک وغږېدل، د کابل معلمان پرې وغږېدل، د کابل اوسېدونکي پرې وغږېدل، او په دې باندې ورځپاڼې، نړیوالې ورځپاڼې وغږېدلې. ګارډین د برټانیې ورځپاڼه ده، هغې هم په دې هکله باندې چې دی لیکل خپاره کړي. او دا ستونزه چې ده دا یو داسې ستونزه شوله چې خلک یې پېښه ګڼي چې دا ستونزه به اوس هغې کچې ته رسېدلې ده چې که لاره ورته د حل ونه موندلی شوله نو کابل ځپي، افغانان ځپي، خلک ځپي، او نور پرېږدوی شي. حتی د طالبانو د خپل دولت خلکو ورته لاس ونیو. د طالبانو د اوبو او د برېښنا د وزارت یا د اوبو د انرژۍ د وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په یوه څرګندونه کې او په یوه وینا کې ویلي چې د کابل 15% کې خلک د دې ستونزې د لاسه کړېږي او د دې ستونزې سره مخامخ دي. مرسي کورپس ریپورټ ورکړ او ګارډین ریپورټ ورکړ چې دې ستونزې په 10 کسانو کې 8 کسان ځپلي، د کورونو اقتصاد یې ځپلی دی، د کورونو اقتصاد یې ځپلی دی. هر 10 ورځو کې یو کور چې ډېر زیات احتیاط وکړي بیا به هم اوبه بدلوي. د اوبو بدلون د 500 نه 1000 افغانو ته رسېدلی دی. ولې رسېدلی دی؟ ځکه چې دې ته شخصي کمپنۍ راغللې، بس شخصي کمپنیو سره پیسې وي، هغو جوړکیان وکنستل، هغو په ټینکرو کې اوبه وړلې، په ټینکرو کې اوبه یې وړلې شوې، کورونو ته ورکړلې شولې او بیې د هغو په خوښه وي. هغو څه وکړل؟ بیې د اوبو لوړه یې کړله او دومره یې لوړه کړله چې اوس د 500 نه د 10 ورځو د اوبو د لګښت بیه 1000 افغانیو ته رسېدلې. د کابل د ځمکتلو اوبو کچه چې ده هغه لاندې وځي. مخکې به 10 ګزو کې جوړکوی چې دی هغې به کار کاوه، اوبه به یې راخېژولې، اوس جوړکوی د 10 ګزو نه زیات غواړي. د کابل د اوبو زیرمه به پخوا په 440 متر مکعب باندې په کال کې پوره کېدله، اوس نه پوره کېږي. اوس 440 متر مکعب زیرمه که د کابل ډکه هم شي د کابل د خلکو لپاره پوره نه ده. نو افغان حکومت په دې لړ کې څه کولی شي چې دا ستونزه هواره کړي؟ افغان حکومت په دې لړ کې چې دی یو څه کارونه کولی شي، خو دا کارونه به داسې وي چې ډېرې سختې فیصلې به وي، یا سختې فیصلې به وي، ګرانې فیصلې به وي، خلک به یې زغمي، کمپنۍ به یې زغمي، پانګوال به یې زغمي او حکومت به یې زغمي. یوه دا ده چې د اوبو نرخ دې وټاکل شي. دا هغه څه دی چې د خلکو په خوښه باندې د اوبو نرخ ټاکل کېږي. کمپنۍ ورپکې تاوان نه کوي، لیکن کمپنۍ بې ځایه ګټه هم د خلکو نه کوي، او خلک چې دی هغه په یو ټاکلي او په یو معلومه نرخ باندې او د ورځې د دود سره سم په یو نرخ باندې اوبه اخلي. دویمه د حکومت دا وکړي چې انفراسټرکچر یا بنسټیزه رغونه دې وکړي. د اوبو سیستم په کابل کې نه رسون سم دی، نه مالګې اوبه یا تروي اوبه د خوږو اوبو نه بېلېږي او سمې بېلېږي، نه د شړو اوبو اوبه، د کمودونو اوبه. کابل کې د نورو اوبو سره د هغو مخه نیول کېږي چې ګډې نه شي، دا ورسره ګډېږي، او د همدې خاطر نه په هر 10 کسانو کې 8 کسان چې دي یا 15 او د 15 نه زیات خلک چې دي 15 سلنه خلک دا د ناپاکو اوبو د استعمال سره مخامخ دي، یا په هر 10 کسانو کې 8 کسه چې دی ناپاکي اوبه استعمالوي. او کابل ښار چې دی هغه د نوې نړۍ په هغو ښارونو کې یو ښار شمیرل شوی دی چې کېدلی شي تر ټولو اول
تر ټولو لومړی ورپکې خلک چې دی د کابل نه کډه شي، د کابل نه ووځي، د کابل ښار پرېږدي او لویه ستونزه به خلکو ته چې دی د اوبو ستونزه وي، ځکه چې پاکې اوبه به ورته نه پیدا کېږي. دریم حکومت دا کار کولی شي چې پانګوال راوغواړي، افغان پانګوال راوغواړي، د نړۍ نه راوغواړي، د منځني ختیځ نه راوغواړي، په افغانستان کې دننه یې راوغواړي او هغو ته ووایي چې دوه کاره وکړئ، یو پانګونه وکړئ د اوبو په سیستم کې او دویم پانګونه وکړئ د نورو فابریکو یا چرخونو په جوړولو کې چې په نورو ولایتونو کې جوړ شي، تر څو پورې خلک د نورو ولایتونو نه کابل ته د کار لپاره رانشي او د نورو ولایتونو خلک ورو ورو وکوچېږي، کډې واخلي او د کابل پرېږدي، د کابل اوسېدونکو د کابل پاتې شي او د اوبو په زیرمه باندې چې کومه کم پیټې پرېوتې ده دا پیټې کم شي، ځکه چې خلک به ورو ورو په کارونو پسې نورو ولایتونو ته ځي او نورو ولایتونو کې به هم پرمختګ کېږي، چرخونه به ورپکې جوړېږي، فابریکې به ورپکې جوړېږي. نو پانګوال دا کولی شي او پانګوال دا کولی شي چې په بنسټیزه رغونه کې د اوبو د سیستم د کابل په بنسټیزه رغونه کې د کابل د اوبو د سیستم په بنسټیزه رغونه کې چې برخه واخلي او هغه کمپنۍ چې کومې د اوبو نرخونه په خپل سر باندې ټاکي او د حکومت یو نرخ وټاکي، داسې نرخ ورته وټاکي چې کمپنۍ ورپکې تاوان ونه کړي او خلک هم ورپکې تاوان ونه کړي. دریم حکومت دا کولی شي چې د اوبو د ضیاع مخه ونیسي. یو طریقه یې دا ده چې اوبه مالګینو کېدلو ته مه پرېږدوه او اوبه دې ته مه پرېږدوه چې د چړو د اوبو سره یوځای شي. بله دا ده چې په ولس کې د اوبو د ضیاع مخه ونیولی شي، په حکومتي کچه باندې د اوبو د ضیاع مخه ونیولی شي. څلورم د کابل ته نور سیندونه رامات کړلی شي. پنجشیر سیند راماتول کابل ته چې ډېر ارزښت لري، ډېر لوی ارزښت ورته لري. 2 میلیونه خلک چې د پنجشیر سیند خړوبولی شي او د پنجشیر د سیند اوبه چې دی داسې بهیږي، نو حکومت کولی شي چې دا سیند راواړوي کابل ته او د کابل د خلکو اړتیا چې ده په دې سیند باندې پوره شي. د 2 نور بندونه جوړېدلی شي، یو د شاعروس بند جوړېدلی شي، بل د شاتوت بند جوړېدلی شي. په دې بندونو باندې کار چې دی ځنې خبر چې کېږي او که نه پې کېږي. د افغانستان د ایران سره، د پاکستان سره، د منځنۍ اسیا کې د خپلو ګاونډیانو سره د 7 سیندونو په کاسه باندې چې د هغې نه کومې ځمکلاندې اوبه یا ځمکتلي اوبه تېځي په هغې باندې ورسره خبرې کولی شي او هغو له د هغو برخه په دې سیندونو کې ورکولی شي او د افغانستان برخه افغانستان ته پاتې کېدلی شي په دې سیندونو کې. او دا نړیوال دود دی. دا دود چې دی د هندوستان او پاکستان په منځ کې هم د سیندونو لپاره شته دی. دا دود چې دی د چین او هندوستان په منځ کې هم د سیندونو لپاره شته دی. دا دود د افغانستان هم خپل کړي. افغانستان نشي کولی چې د ایران خلک یا د پاکستان خلک د اوبو نه محرومه کړي، خو د ایران خلک او د پاکستان خلک هم نشي کولی چې افغانان د اوبو نه محرومه کړي. همدغسې د منځنۍ اسیا خلک د آمو د سیند دواړو غاړو ته چې کوم هېوادونه پراته دي چې آمو سیند چې دی د افغانستان او د منځنۍ اسیا د ځینو هېوادونو په منځ کې حتی پوله جوړوي. د آمو د سیند نه چې دی افغانان هم کار اخیستلی شي او د منځنۍ اسیا هېوادونه هم چې دا کار اخیستلی شي. بل خلک څه کولی شي په دې لړ کې؟ خلک په دې لړ کې چې دی کار کولی شي، اوبه چې دی خپلو ګاونډیانو ته ورکولی شي، و نورو خلکو ته ورکولی شي، صدقې جاریه په نوم باندې ورکولی شي. او دا یو ډول خیرات دی چې دوی کوي، یو ډول خیرات دی چې دوی ورکوي. خلک د کاریزونو سیستم جوړولی شي. د کاریزونو سیستم پخوا په کابل کې و، خو بس د منځه تللی دی، کاریزونه نه پاکېږي، کاریزونه نه جوړېږي. نو خلک دا هم کولی شي. د ټولنې پانګوال چې دی دا پانګې لګولی شي او دا پانګې لکه څنګه چې ما وویل په فابریکو کې هم لګولی شي او دا پانګې چې دی په دې کې هم لګولی شي چې د اوبو بنسټیزه رغونه وکړي او انفراسټرکچر اوبو له جوړ کړي
میډیا په دې کې رول لوبولی شي، رسنۍ په دې کې رول لوبولی شي، ډرامې جوړولی شي، سپاټونه جوړولی شي، خبرچاوې خلکو ته ورکولی شي، ډېر کار میډیا په دې کې کولی شي، حتی سندرې جوړولی شي میډیا د اوبو په هکله باندې، او د خلکو کې ولسي پوهاوی پیدا کولی شي. نو میډیا چې ده په دې لړ کې دا کارونه کولی شي او سپاټونه جوړولی شي، ډرامې جوړولی شي، سندرې جوړولی شي او ډېر کارونه کولی شي، ریډیوګانې په پروګرامونه کولی شي، مرکې کولی شي. خواله رسنۍ په دې کې کار کولی شي. خواله رسنۍ سوشل میډیا د پکې بیا د افغان ډایسپورا یا هغه افغانان چې په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي د هغوی نه د هغو پام دې ته ور اړولی شي چې کابل د دې ستونزې سره مخامخ دی. کابل د افغانستان ولایت دی، د افغانستان پلازمینه ده او په نړۍ کې د افغانانو پام ورته وراوړي. حکومت دا کولی شي چې جوماتونو امامانو ته ووایي چې هغه په دې لړ کې تبلیغ وکړي، د خلکو پام ور واړوي، د ولسي پوهاوی په دې کې زیات شي. د حکومت د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت چې دی دا په مکتبونو کې دا کار کولی شي، په مکتبونو کې شاګردانو ته ویلی شي، په مکتبونو کې زده کوونکو ته ویلی شي چې هغوی د اوبو ستونزې ته پام وکړي او سم پام ورته وشي، ساینټیفیک پام ورته وشي، په ساینسي اصولو باندې برابر پام ورته وشي. مدرسو ته ویلی شي چې دا ټول کار وکړي او نړیواله ټولنه کولی شي چې په دې لړ کې کار وکړي. نړیواله ټولنه په دې لړ کې څه کار کولی شي؟ هغه دا دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره انګیج کېدلی شي، د افغانستان د حکومت سره خبرو اترو ته راتللی شي. دا مرسته د افغانستان د دولت سره مرسته نه ده، د طالبانو دولت سره مرسته نه ده، دا هغه مرسته ده چې نړیواله ټولنه به د افغانانو سره کوي. ګنې کابل د خطر سره مخامخ شوی دی او د طالبانو حکومت او د افغانستان د ولسي خلک کولی شي چې نړۍ دې ته د نړۍ پام دې ته ور واړوي چې دا ستاسو مرستې چې دي دا بې ځایه نه ځي، دا په اوبو باندې لګېږي او اوبه زموږ اړتیا ده. نو که نړۍ غواړي، نړۍ کولی شي د طالبانو سره مرسته وکړي، د افغان حکومت سره مرسته وکړي، ګډې پروژې جوړې کړي، نړیوالې مؤسسې په دې لړ کې کار وکړي، ملګري ملتونه په دې لړ کې کار وکړي، هابیټیټ د ملګرو ملتونو یو څانګه ده، یونیسف د ملګرو ملتونو څانګه ده، WHO د ملګرو ملتونو څانګه ده. چې ناپاکې اوبه چې ناروغي پیدا کوي، ناروغي چې هغه خپل خرڅ لري، خپل څه لري، خپله بیه لري چې هغه بیه به حکومت پرې کوي او ولس به پرې کوي. نو که څه WHO دې ته نه ناسته، نړیوالې روغتیا پیدون دې ته نه ناسته او چې صرف تنخواه واخلي او کار ونه کړي، نو دوی کولی شي چې په دې لړ کې کار وکړي او ولس په دې لړ کې تر دې ښایسته دلیل نه لري، تر دې ښایسته استدلال نه لري، منطق نه لري، او نه طالبان لري او نه افغان حکومت لري. د طالبانو اوسنی حکومت چې هغه نړۍ ته ووایي او نړیوالې ټولنې ته ووایي چې موږ انسانان یو، په دې ځمکه کې اوسېږو، زموږ سره خبرې اترې وکړئ تر څو پورې موږ وکړلی شو چې دا ستونزه کومه چې افغانستان ته ورپېښه ده، کومه چې کابل ته په تېره بیا ورپېښه ده، دا هواره